طالبانو او پاکستان دواړه ډنډ پټان ته درنې وسلې راوړي او د جګړې تیاری روان دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې پر ډیورنډ کرښه جګړه درېدلې خو هره شیبه اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ډنډ پټان کې وضع ډیره خرابه ده. خلک له خپلو کورونو وتلي دي. مشکل ډیر زیات دی. د جنګ له وجې خلک کډې وکړې د سرپناه ځای نه لري. پاکستاني ډرایوران دلته بند پاتې دي او افغاني هغې خواته بند دي. نن بیا درنې وسلې راغلي دي. د زیات جنګ امکان شته. د سیمې یو اوسیدونکي په دې اړه وویل خبرې اترې روانې وې خو بې پایلې پای ته ورسېدې. کومې موافقې ته سره ونه رسېدل. د جنګ د بیا پیلېدو امکانات شته دی. نن بیا درنې وسلې راغلي دي. د زیات جنګ امکان شته. خو د دې سیمې یو بل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو. د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه سیمه کې چې جنجال و اوس کار نه کیږي خو له هغې 300 متره وړاندې کار بیرته شروع شو. خو کوم جنګ نشته. خو کوم ځای کې چې جنجال و هلته قومي مشران ناست و په خپل منځ کې یې غونډه وه. سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر جنګي قطعات هم سیمې ته رسېدلي دي. پاکستاني رسنیو د یکشنبې د ورځې په نښته کې د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او د 2 ملکیانو په شمول د 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورنډ کرښې د پورې خوا ځینې قبیلې وایي چې ځمکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غځولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په ځمکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.